بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ تاسو مایکروسافټ افیس وایو. سیده مایکروسافټ افیس په کې موږ سره یو څو پروګرامونه دي چې موږ په دغه سیریز کې به څه شی وایو. اول موږ سره ورډ دی، ورډ مایکروسافټ ورډ یا ایم اس ورډ. نو راځم زه دغه ورډ اول درته تعریفوم چې دغه ورډ څه شی دی، موږ سره کوم کار کوي. سیده وینډوز پلس اس زه راځم دلته ورډ لیکم. اول که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې مطلب دا ورډ څه شی دی، سیده نو خامخا تاسو نه پوښتنه کیدی شي. دا به زه لږ تاسو ته غټ کړم. وات از مایکروسافټ ورډ مطلب ام اس چې راغی مایکروسافټ ورډ سی شو. نو تاسو نه دا پوښتنه څوک کوي، تاسو ورته چې مایکروسافټ ورډ وات از مایکروسافټ ورډ، مایکروسافټ ورډ څه شی دی. نو تاسو به داسې تعریف ورته جوړ کړئ. Microsoft Word, MS Word is a program which is used for documentation. See that? مایکروسافټ ورډ چې دی دا موږ سره یو پروګرام دی چې څه دپاره استعمالیږي، د ډاکومنټیشن دپاره استعمالیږي. ډاکومنټیشن نه مطلب څه شی دی ورور؟ ډاکومنټیشن نه مطلب څه شی دی موږ سره؟ د ډاکومنټیشن نه مطلب موږ سره دی لکه زه وایم چې موږ سره بوکس په دې په واسطه لیکلی شو، بوکس. همدارقم موږ څه شی نیوز پیپر، همدارقم ویډینګ کارډ، همدارقم سی وی، همدارقم رایټینګ. هر څه چې دی دا په دې کې څه دی شامل دي په ډاکومنټیشن کې. ډاکومنټیشن وایي سند ته، سیده یعنې هر رقم ډیټا سره په دې کې څنګه ده موجود ده. پوه شئ که نه؟ ښه نو ګورئ what is Microsoft Word? Microsoft Word is a program which is used for documentation. او دا د څه شي دی؟ دا د مایکروسافټ د آفیس نه ایم اس آفیس یو پروګرام دی. دا موږ سره چې څه دپاره استعمالیږي؟ د ډاکومنټیشن دپاره استعمال. ډاکومنټیشن کې موږ بوکس دی، نیوز پیپر دی، مجلې د هر څه پکې دی، ویډینګ کارډ دی، سټوډنټ کارډ دی، د هر څه نور شامل دي. او تاسو دلته به ورته ولیکم چې ATC. وعلیکم السلام. ATC او داسې نور په دې باندې پوه شئ که نه؟ وعلیکم السلام. نو راځم اول زه وایم چې څنګه موږ ویز اف اوپننګ دس پروګرام، څومره طریقې دي چې موږ دغه پروګرام خلاصولی شو. how many ways to open this program. نو ګوره موږ سره څو طریقې دي. نو موږ سره ډېر زیاتې طریقې دي. زه به تاسو ته یو څو دانې ووایم، یو شپږ اووه طریقې به ووایم بس. راځم بس. ښه د مایکروسافټ ورډ د خلاصولو ډېرې طریقې موږ سره شته. اوله طریقه دا ده چې زه به راشم دلته د سټارټ منیو ته، په دې باندې به زه څنګه کوم، یو رایټ کلیک دی او بل لیفټ کلیک دی. په دې باندې به زه لیفټ کلیک کوم او را به شم دلته. متوجه شئ په دې ځای کې هم ما سره ورډ شته دی که نه شته دی. نو کلیک وکړئ، موږ سره دغه ورډ چې دی د دې ځای نه هم خلاص شو. دا د یو طریقه. صحیح ده. بله طریقه دا ده چې زه راځم وینډوز پلس اس سرچ کوم او دلته ورته لیکم چې ورډ، بس صرف ورته سپیلنګ سی لیکه. نو دا دوهمه طریقه شوه. بله طریقه دا ده چې زه راځم وینډوز پلس آر سرچ کوم، وینډوز پلس آر، او په دې ځای کې ورته لیکم چې صرف یو څو خبرې یاد وساتئ چې درې ځایونه دي چې په هغه باندې مونږ ورډ د وین ورډ په نوم باندې خلاصوو. هغه ولې؟ ځکه چې هغه نوم باندې دا هلته پېژندل شوي وي. تاسو وګورئ په کور کې یو کس دوه نومونه لري، یو پلار یا مور ورته د مینې نه نوم بدلوي. صحیح ده. نو ګورئ بعضې باندې کسان په هغه نوم باندې دا کس نه پېژني. صحیح ده. نو داسې ده چې دغه کوم نومونه چې دلته اخیسته کېږي د ورډ ته، مایکروسافټ ورډ ته، دا وین ورډ، نو د دې نه په غیر دلته دا څنګه دی دا نه خلاصېږي چې تاسو ورته ورډ ورکوئ. نو درې دي چې زه توقیم اول دلته ورته ولیکئ چې ورډ، که ته ورډ هم ولیکل دا تاسو ته نه خلاصېږي. که چېرته مو ورته ولیکل چې وین ورډ
اوس درته خلاصېږي. دا څو طریقې شوې؟ درې. نو ګوره هماغه ورډ تاسو سره خلاصېږي. بله طریقه دا ده چې تاسو به رایټ کلیک کوئ په دلته او را به شئ دلته ټولبار ته. په دې ټولبار کې به تاسو اډرس اوس که دلته تاسو کلیک وکړئ چې ورته ولیکئ چې ورډ ام تاسو سره به ورډ په نامه دا شی نه پېژنئ انټرنېټ ته خبرې ځي. زه ورته وایم چې نه ما ته وین ورډ خلاص کړه. ما څه شو وین ورډ. نو ګورئ تاسو ته به ورډ پروګرام خلاص کړي. خلاصوي که یې نه خلاصوي؟ نو ګورئ دا څو طریقې شوې؟ څلور. پنځمه طریقه دا ده چې زه راځم دلته وینډوز پلس آر ته ورته لیکم چې سی ایم ډي نه د دې ځای نه زه خلاصوم. نو تاسو به ورته وکړئ چې سټارټ وین ورډ. که چېرته تاسو سټارټ وین ورډ ور نه کوئ نو دا تاسو سره نه خلاصېږي. صحیح ده؟ کلیک کوئ. نو ګورئ تاسو سره ورډ پروګرام څنګه شو؟ خلاص شو. ستونزه شته؟ آفرین. بل راځم ډېرې طریقې دي خو یوه به بس د شارټکټ طریقه وښیم. نورې ډېرې طریقې دي هېڅ وخت په دې باندې نه ضایع کوو. ښه بله د شارټکټ طریقه دا ده چې وینډوز پلس ایس زه سرچ کوم او دلته ورته لیکم چې ورډ. دلته به راشي په دې ځای به ودرېږئ. رایټ کلیک به کلیک کوئ او دلته به ورته ولیکئ چې اوپن فایل لوکیشن. دې ځای ته به راشئ دې ورډ ته او رایټ به کلیک کوئ. را به شئ دلته پراپرټیز ته. پراپرټیز وایي خصوصیاتو ته. چې کله مو په دې باندې کلیک وکړه په دې ځای کې شارټکټ به تاسو ورته ورکړئ. ورډ د څه شي نه شروع کېږي؟ ډبلیو نه. یو ډبلیو به ورکړئ کنټرول الټ خپله لیکي. ګوره زه یو ډبلیو څه شي ولیکل؟ کنټرول الټ ډبلیو ولیکل که نه؟ نو تاسو به دا اوکې کوئ او دا به کنټینیو کوئ. د دې نه بعد تاسو څه ګورئ دا خپل کیبورډ چې دی زه تاسو ته په دې سکرین باندې شو کوم. څه ګورئ تاسو؟ زه به ورته ولیکم چې کنټرول الټ څه شی ډبلیو. ورډ به خلاص شي که خلاص به نه شي؟ خلاص شو که خلاص نه شو؟ نو دا د شارټکټ طریقه شوه. نور هم ډېرې طریقې دي خو بس وخت نور نه ضایع کوو. په دې باندې پوه شوئ؟ پوه شوئ که نه؟ ښه زه اوس راځم کله چې دغه ورډ صفحه خلاصه کړم وروره په دې ځای کې ما ته دغه ریسنټ راځي بلینک ډاکومنټ راځي او دې ته بولډ ډاکومنټ وایي. ریسنټ فایل هغه فایلونو ته ویل کېږي چې دا مونږ سیف کړي وي مخکې د مخکې نه دا دلته راځي ځکه ورته ریسنټ فایل وایي. او دې ته وایي بلینک ډاکومنټ. دا هغه څه هغه دی چې په دې کې به مونږ کار کوو. او بل ډاکومنټ دا هغه دی چې د مایکروسافټ د کمپنۍ لخوا دا تاسو سره څنګه وي بای ډیفالټ ډک راغلی وي. نو زموږ کار ساحه چې دا هغه دا ده. به دلته به مونږ خپل شی کوو کار به کوو. په دې ځای کې ګورئ دغه کارت ته کاپي ده دا مونږ ویلیم دي خو بیا هم بعضې ورونه نه خیر دی. نو زه به راشم زه به یو ټکس ولیکم مساوي RAND یو څو پیراګرافه 3 پیراګرافه به واخلم بس او دا انټر کوم. دا پیراګراف ما واخیسته خو دغه کټ او کاپي اوس هم لا مړه دي کار نه کوي. نو که چېرته زه دا انتخاب کړم تاسو ګورئ دا مې انتخاب کړ چې انتخاب مې که کټ هم ژوندی شو کاپي هم ژوندی شه. کټ خو تاسو پوهېږئ چې یو ځای نه کټ کول بل ځای کې راوستل صحیح ده. دې باندې انشاءالله پوهېږئ کاپي باندې هم پوهېستی ستونزه خو نشته دی. او دلته موږ سره پیسټ کمانډ دلته شته دی. نو زه راځم د ټولو نه اول زه داسې کار کوم چې دې طرف ته راوړم. ښه د کلیپبورډ نه دې طرف ته راوړم چې دې کې موږ سره فنټ دي. خیر زه به دې ته لږ داسې سټایلونه ورکړم. تاسو اوس نه په دې باندې ځان پوه کړئ. دا زه لږ غټوم د دې ځای نه نور به نه غټېږي. ښه او راځم دلته زه د خطونو سټایلونه ورکوم کوم چې زما خوښ وي هماغسې زه څنګه کوم ورته ورکوم. مطلب ما دا خوښ شو. د دې نه بعد زه راځم د دې دغه ټکس رنګ چې دی دا زه چینج کوم. دې ځای نه تاسو د ټکس رنګ څنګه کولی شئ چینج کولی شئ. زه ورته یم داسې لږ تیز کړه صحیح ده. نور سټایلونه دي موږ سره دلته آوټلاین د دې ټکسټ څنګه کوئ. زه ورته یم د آوټلاین چې دی ورته تور ورکړه صحیح ده. بیا دلته راځم دلته ورته یم چې دغه شیډو یو سیوری م ورته ورکړه چې کوم طرف ته. زه ورته یم چې د دې شا طرف ته باید سیوری راشي. تاسو وګورئ. ښه بل څه شی وکړم ورته یم چې داسې کار وکړه چې دلته راشه موږ سره ریفلیکشن یعنې انعکاس که نه نو ځانه مطلب دغه انعکاس کړي دغه ټکس رنګ. نو تاسو وګورئ داسې انعکاس شي موږ سره لکه تاسو وګورئ اوبو ته ګورئ که نه خپل تصویر درته ښیي که نه یا یو شیشه ده چې تاسو ته بېرته مطلب ځان ښیي. نو ګورئ دغه ټکس ته خپل ټکس دغه ځایونو کې ښیي. تاسو وګورئ که نه. ښه بل چې دی موږ سره په همدې کې یعنې دې کې ډېر ښایسته ډیزاینونه تاسو کولی شئ. بل چې دی موږ سره ګلو ده. ګلو دا مطلب چې تاسو دغه ټکس نه خپل دغه رنګ چې دی دا داسې بار وځي. ښه کوم رنګ زه ورته یم چې دغه رنګ ګوره دغه ټکس دغه کوم رنګ چې دی د ځانه بهر کړه. ښه بل چې دی موږ سره په دې کې څه شی دی ورور په دې کې موږ سره دغه نمبر دغه ته وروسته راځو متوجه شئ. ښه اوس
دې باندې ما دومره کارونه وکړه دا به زه بولډ هم کړم دا به انتخاب کوئ ټول انتخاب یې کوئ دا به تاسو بولډ کوئ بولډ نه بعد تاسو دا ایټالیک مطلب په یو طرز باندې چې ور سټایلیش انډرلاین معنی دې لاندې کرښه راوستل صرف کلیک کوه او هغه کار درته کوي اوس ما دې باندې دومره شین اپلای کړه او زه غواړم تاسو ته څوک وایي چې دغه ټکس باندې همدا شین راته راوله نو ته به بیا ځې همدا شین به ورته ورکوې نه ګوره دغه کار چې دی فارمیټ پینټر کې دا لږ انتخاب که دومره ساحه کې دا برش ګورې که نه دا راواخله څومره ته ورکوې زه ورته یم د دې ساحې نه دې ساحې پورې ګوره سیم همغسې به شي لږه دا پاس تاسو ګورئ که نه فرق یې شته نشته دی زه ورته یم دغه ټول ټکس راته بېرته ساده ته تبدیل کړه داسې تبدیل کړه نو همدا راواخله د دې ځای نه هم کولی شو دلته به رایټ کلیک کوې دا انتخاب کې او دلته به راشي دغه برش به راواخلې او په دې باندې به ټول داسې څنګه کوې داسې به انتخاب کوې وګوره همغسې ساده شو په دې باندې پوه شوې ستونزه خو نشته ښه دا لیکل ما کړي دي دا مې انتخاب کړي دي زه راغلم دا به زه ختم کړم ښه چې دغه لږ ټکس باندې مو هر څه راوستی شو دا به زه انتخاب کوم وروره متوجه شئ ښه زه دلته راځم دا کلیپ بورډ ته په دې کې زه د خط سټایل دی دا ټول دا خط سټایل دی دا دی کوم رقم چې ستا خوښ وي دغسې موږ سره سټایلونه څومره ډېر دي تاسو وګورئ لاندې شته دی که نه نو ګورئ دا د خطونو سټایلونه دي چې کوم ستاسو خوښ وي هغسې به تاسو ته راځي صحیح ده نو تاسو وګورئ چې کوم تاسو خوښ وي زه ورته یم چېرې زما کوم خوښ دی دا زه به ورته انتخاب کوئ ما دا خوښ دی دا نو دا وګوره دغسې ټکس تاسو سره راغی بل چې دې طرف ته تاسو سایز ورکولی شئ سایز تاسو وګورئ څومره سایز ورته ورکوئ تر 2 وایه پورې موږ سره دې سایز دی که دلته کلیک وکړئ په دې ځای کې تاسو سره ګوره دا اندازه چې څومره تاسو سره سکرول ډاون شي ښه ګورئ کلیک وکړئ دا تاسو سره سکرول کېږي مطلب زه دا غواړم د دې نه بعد تاسو وګورئ زه ورته یم چې نه 10 12 14 14 17 بس دا بس دی وایي که دا طریقه هم تاسو نه وي یاده نو تاسو کولی شئ د غټ ای نه تاسو دا غټ کړئ او د کوچنۍ ای نه دا تاسو وړوکی کړئ نو څومره اسان او شارټکټ یې څه شی دی تاسو دلته وګورئ وینډوز پلس آر په دې ځای کې تاسو ته وښیم د دې شارټکټ چې دی کنټرول به ونیسئ او کنټرول سره به دغه کوس چې دی غټ او وړوکی کوس چې دی دا به تاسو په دې باندې پریس کوئ نو زه اوس راځم دا انتخابوم او کنټرول نیسم او دې سره ګوره غټېږي به غټ شو که غټ نه شو بیا کلیک کوم کنټرول سره او دې باندې بیا کلیک کوم دې سره ګوره غټېږي که نه کلیک او دا کوس نو دا تاسو شارټکټ لري نو درې ډوله طریقې تاسو ته د کوچنیوالي او د غټوالي وښودې نو که تاسو د دې ځای نه کنټرول او همدا ونیسئ دا زه وړوکی کولی شم څومره چې واړه کولی شئ بیخي ښکاري نه زه دا بېرته غټوم نو تاسو وګورئ څومره اندازه کې تاسو غټوئ پاس خپله اندازه دا لري په دې باندې پوه شئ د دې ساحې نه تاسو مطلب دا بولډ کولی بولډ دا معنی چې مضبوطولی شئ او د دې شارټکټ څه شی دی د دې شارټکټ تاسو ته زه دلته ښیم دا به ټول انتخاب کوئ کنټرول ای سره ټول انتخابېږي او کنټرول ای بی کنټرول بی سره دا بولډ شو که بولډ نه شو بولډ دا معنی چې مضبوط شو دا ټکس ورته بېرته یې نری کړه کنټرول بی نه بېرته دا لرې کړه ګوره بېرته نری شو پوهېږئ که نه کنټرول ای باندې دا ایټالیک کړه ایټالیک دا معنی چې په یو طرز باندې که دا خو سیده دی بعضې کسان دغسې ټکس په دې طرز په دې طرز نو ګورئ که تاسو دا د شارټکټ لارې غواړئ نو کنټرول به ونیسئ او ای به پریس کوئ ګوره ای ښکاري او بل چې دی دلته انډرلاین دی د یو چې دی انډرلاین معنا لري که چېرته تاسو کرښه دې ته کلیک وکړه نو کرښې کش شوې یاره زه خو دې ټول ته کرښې نه کش کوم ښه څو ته کش کوې یو ته ښه چې یو ته کش کوې دا به ټول انتخاب کړي او د دې ځای نه به دا لرې کړي او را به شي دلته دغه یو به انتخاب کړي د یو تر دې ځای پورې بس او زه ورته یم د همدې یو ته کرښه کش کړه ګوره دا در سره مني دې نو ته که کش کوې که یې نه کش کوې ستا خوښه ښه بل چې دی موږ سره په دې ځای کې دغه مختلف ډوله څه شی دی سره انډرلاینز دي زه ورته یم چېرې دا مې نه دی خوښ کوم دې خوښ دی زه ورته یم چې دا زه لرې کوم او دې د پاسه دې ځای کې زه لیکم ښه دا انټر کوئ په دې ځای کې زه ورته لیکم کلیک وکړئ چې اف ډي بسم الله باید بسم الله دلته ما سره ولیکل شي دا مې دلته سنټر ته راوسته سیده دې ته هماغه ډیزاین تاسو ورکولی شئ بس ډیزاینونه تاسو بیا اپلای کوئ صحیح شو که نه انتخاب کوئ انتخاب نه ریډ ټکس کې کوئ او دا لږ ورته داسې غټ کوئ د دې ځای نه هم غټولی شئ سیده او د دې ځای نه تاسو ګوره څه رقم سټایل چې وغواړئ د دې ځای نه ورکولی شئ تاسو وګورئ زه به دا لږ
را لاندې کوم ما سره مختلف سټایلونه دي نو کوم چې ما دغه خوښ شو بس ښه نو اوس ورته وایم متوجه شئ چې دې بسم الله لاندې کرښه کش کا ځکه د لاندې ټکس دی نو تاسو به راشئ کوم دې خوښ دی دا ډبل دا ډاټ ډاټ دې خوښ دی دا دې خوښ دی څه قسم دې خوښ دی دا دې خوښ دی نو ګوره کوم مور انډرلاین مور ته به راشئ یاره زما خو دا سور کلر کې نه دی خوښ ښه څه رقم کرښه ورته کش کړمه ورته دغه سور ورته کش کا سټرایک تھرو او دې باندې کلیک مه کوئ ښه اټالیک کوم که بولډ دې ځنه مونږ هم ټیکس ورکولی شو هر شی ورته ورکولی شو نو تاسو دا اوکې کوئ نو ګوره چې اوکې م که دغه ټیکس چې دی کلر بدل شو زه ورته چې نه داسې کار وکړه چې مونږ خو انډرلاین کې کار دی دغه انډرلاین ورته څنګه که راشه انډرلاین کلر ته زه ورته دغه انډرلاین کلر چې دی دا ورته سور که ګورئ که نه سور شو زیړ شو څه قسم تاسو خوښ دی زه ورته چې بس داسې که یا ریډ که نو ګورئ پوه شو دې باندې ښه بل چې دی ما سره په دې ځای کې سټرایک تھرو ده سټرایک تھرو د څه شي دپاره استعمالیږي دا موږ سره یو کمانډ دی زه په خپله غلطي کوم ښه ورته لیکم چې هی از ا ګرل غلط دی که نه نو چې غلط دی په ګرامر کتابونو کې به تاسو لیکلي وي چې دا ګرامیټیکل غلطي ده نو تاسو ته به دا څنګه په ګوته کوي چې دا غلطي ده دا خو تاسو بیا نشئ دغه کولی چې دا موږ سره ختم کړي او صفحه کړي نو سټرایک تھرو دې دپاره چې ورته وي چې یاره داسې دی غلط دی وعلیکم السلام دا غلط دی نو دلته ورته راشي ورته وایي چې سټرایک تھرو دې باندې کرښه کش کړي ښه دې ځای کې چې دا غلط دی ورته وایي چې دا صحیح دی اوس ورته وایي چې شي اوس هم شته که نه نو دې نه به دغه لرې کوي تاسو دا به انتخاب کوئ دا او دې نه دا لرې کوئ ورته ولیکئ چې شي از ا ګرل نو ګورئ دا موږ سره صحیح شو دلته ورته لیکلي وي ګوره که دلته تاسو لیکل کوئ که نه ګوره همغسې راځي نو دا به تاسو انتخابوئ تر دې ځای پورې که دې ځای پورې مې انتخاب کړه ګوره کرښه همغه ده او دا تاسو لرې کړئ د دې ځای نه لرې شو صحیح ده نو ګورئ تاسو ورته چې مطلب دا چې دی موږ سره څه شی دی ورور دا موږ سره دلته راشئ دا موږ سره څه دی زه ورته یم چې ګرامیټیکل ها ګرامیټیکل مسټیک MIST مسټیک صحیح شو نو ګوره ګرامیټیکل او دلته څه ورته لیکم this is right answer ستونزه شته نو ګورئ دا په ګرامیټیکل کتابونو کې وي صحیح ده نو دا سټرایک تھرو دې دپاره استعمالیږي دا کتابونه تاسو کتلي وي که نه ښه بل چې دی موږ سره په دې ځای کې تاسو ته څوک وایي چې د میتان ویتانو دا تاسو ویلي دي که نه اوبو فرمول ولیکئ دغه دا ریاضي کې استعمالیږي لکه موږ په اووم نهم سلم کې ویلي چې میتا ایتا پروپا بیوتا پنتا هکزا اوکتانو نه دیکا میتا ایتا پروپا بیوتا پنتا نه هکزا اوکتانو نه دیکا دا دې یاد دي او بیا هکزا راځي او بیا همداسې پسې ورځئ که نه دا ما ته هغه وخت نه اوس هم یاد دي خو په هر حال زه اوس راځم زه ورته یم چې د میتان فرمول څه دی CH4 نو دلته به تاسو دغه ټیک لرې کوئ ښه دا به انتخاب کوئ چې دا موږ سره ختم شي بس زه ورته ولیکم چې CH4 نو ګوره دا خو سی نه دی مناسب نه دی که نه نو دلته به د دې د قاعدې دپاره به تاسو دلته موږ سره څه شی دی سبسکرایبډ نو دې باندې به کلیک وکړئ ګوره اوس صحیح شو دې باندې پوه شوئ نو دا د میتان بیوتان پنتان هکزان هر رقم چې تاسو نور زه به یو اګزامپل پکې در کوم بل چې دا موږ سره موږ ته څوک وایي چې ته دوه په توان د دوه ولیکه نو موږ به څنګه لیکو سوال دی مطلب موږ امتحان کې جوړو چې مطلب د شپږ په توان د پنځه ولیکه نو دا خو پنځه شپېته شو نو سوپر سکرپټ باندې موږ کلیک کوو یوازې به دا انتخاب کړئ دغه پنځه او را به شي څومره اسانه سوپر سکرپټ نو اوس موږ ویلی شو چې دا موږ سره څه دی سوپر سکرپټ دی پوه شوئ که نه ستونزه شته ښه دا به څو سره مساوي شي بس چې هر څه سره مساوي کېږي بیا به تاسو دلته ورته ځواب ولیکئ صحیح ده یعنې دا شپږ چې دي پنځه ځل ځان کې څنګه دي ضرب شوي دي نو صرف دا طریقې یاده کړئ په دې باندې پوه شوئ بل چې دی موږ سره دلته زه راځم دوه پریګرافه به زه واخلم او بس او دا ټکس به زه لږ کوچنی کړم صحیح ده یا همدومره بس دی په دې ځای کې تاسو وګورئ یاره ما سره غټ کتاب دی او زه غواړم چې د دې نه مهم شیان زه یاد کړم نو زه به داسې کار کوم چې راځم یاره ما دې کې مهمه
کرخه چې دا ده یعنې ټول کتاب خو څوک نشي یادولی هغه سپیسیفیک شیان به تاسو یادویم امتحان دپاره نو را به شئ دلته مونږ سره څه دی دلته مونږ سره د دې ټیکس څه شی دی ټیکس هایلایټ کلر دی نو ګورئ زه ورته وایم چې کوم کلر تا خوښ دی دا کلر دی خوښ دی دا دی خوښ دی نو ګورئ تاسو ټولو ته هم ورکولی شئ کنټرول ا که کنټرول ا سره تاسو ګورئ کوم کلر دی خوښ دی نو ګورئ تاسو ټول دې ته څنګه کولی شئ ورکولی شئ خو اصل کې دا د دې ټول دپاره نه استعمالېږي چې تاسو د ټول دپاره استعمال کوئ تاسو به یوازې د مشخص یاره ما دا پکې خوښ شو صحیح ده دا چې ډېر مهم دی نو چې ډېر مهم وي زه ورته وایم چې دغسې کلر کې که راته دا که زه ورته وایم چې بس دا کلر کې که صحیح ده اوس که زه کرښه کش کړم هماغه بل کلر به ما سره راځي د پاڼې شین ګورئ یاره نه مې دی خوښ چې نه دی خوښ نو دلته راشه د نو باندې به کلیک وکړي نو باندې او را به شي په دې باندې به کش کړي داسې دا مې نه دی خوښ ګوره دې ځای پورې ختم شو ورته دا نور مې نه دی خوښ دې ځای پورې ختم شو دا مې نه دی خوښ ښه څومره ورته د دې نه دې ځای پورې مې نه دی خوښ ټول مې نه دی خوښ نو را به شي کنټرول ا که کېدای شي دې ته ټول ورکول شوی وي نو را به شي تاسو د ټیکس کلر هایلایټ ته دا به نو کلر کې ټول ختم څومره اسانه دي نو کوډ ضرورت پکې شته یو شی پکې صرف کلیک پې کوه هغه کار درته کوي ښه بل چې دی موږ سره دلته څه شی دی موږ سره متوجه شئ دلته موږ سره ټیکس کلر دی یاره دغه ټیکس کلر چې دی زه خو پوهېږم چې یاره دې ټیکس ته زه داسې کلر ورکولی شم بلکل دې ته مطلب سور ورکوم دلته تور دی دلته زه یو بل ډول کلر ورکوم دا کلر ورته ورکوم صحیح ده او بل چې دی مطلب زه دا کلر ورکوم صحیح ده ټیکس والا کلر تاسو لیدلی وي که نه نو هر قسم چې تاسو غواړئ تاسو دې ته ورکولی شئ خو یو څوک درته وایي چې عمودي داسې رنګ ورته ورکړه داسې دې طرف باید یو رنګ وي دې طرف بل رنګ وي دې طرف بل دا خو نه کېږي ګورئ څنګه نه کېږي کنټرول ا زه دا انتخابوم او دې ته بېرته تور ټیکس ورکوم تور دا که چېرته زه راځم او دا زه انتخابوم که نه دا ټول ا دې ځای پورې زه ورته یم دې ته کوم کلر ورته ورکړه زه ورته یم دې ته دا کلر ورکړه دا مني که یې نه مني صحیح ده ورته یم د دې ځای نه دې ځای پورې ورته یم چې دا کلر ورته ورکړه صحیح ده ګوره په بعضو کمپیوټرو کې نه کېږي تاسو به کوم بټن ورسره نیسئ الټ څه شی ګوره الټ بټن به ونیسئ الټ او د دې ځای نه ګوره دا خو یو تاسو ګورئ ښه څومره اندازه کې وګورئ اخوا رانه منډې نه وی ولې ما ورسره الټ بټن نیولې ده چې زه کلیک وکړم پرې مې ښوده ورته مې دې ته داسې کار وکړه چې دې ته سور کلر ورکړه ټولو ته ښه د دې نه څه شی دې طرف ته وکړم الټ بټن به ونیسئ الټ او دلته به لاندې راکوز شئ تر دې ځای پورې زه ورته مې دې ته داسې بل کلر ورکړه چې هر ډول کلر تاسو خوښ وي دا تور خوښ وي تور خوښ یم پکې دا زیړ رنګ دی دا دی زه ورته یم چې دا کلر ورته ورکړه او دې طرف ته هغه کلر شو تاسو وګورئ صحیح شو که نه نو ګورئ صرف به الټ ورسره نیسئ ستونزه شته نشته دی ډېر اسانه ښه بل چې دی موږ سره دې ځای کې څه شی دی چینج کیس دی درس خو به زیات شوی نه وي بل موږ سره دلته چینج کیس دی د دې مطلب څه شی دی زه به دا کنټرول ا کړم او دلته به زه کنټرول سره به دا ونیسم دا به زه کلیک وکړم په دې باندې یوازې دا انتخاب شو او دا به زه نور څنګه کړم دا به زه ډیلیټ کړم بس متوجه شئ دلته به زه راشم او دلته به زه ورته ولیکم مساوي RAND یا به داسې کار وکړم چې دلته به راشم د انډرلاین نه به کرښه لرې کړم او ورته ولیکم چې مساوي RAND قوس شروع دو پیراګراف او قوس بند بس دا مې انټر کړه دا ټیکس ما سره راغی متوجه شئ په دې کې دغه یو زه ورته دغه دا چې دی که نه دا راته ټول په غټو حروفو ولیکه یو کتاب وي تاسو ته وایي چې دا مطلب په غټو حروفو ولیکه دا که زه بیا ورانوم دا غټ مشکل کار دی که نه مایکروسافټ وایي چې دا مشکل نشته دی ولو که تا سره 10,000 صفحې کتاب وي تاسو په یو کلیک سره کولی شئ یاره زه دا نه انتخاب دا ټول انتخابوم تر دې ځای پورې انتخاب شو که نه تر دې ځای پورې ورته دا ټول راته په غټ ولیکه نو ته راشه دلته ورته سنټنس کې نه اپر کیس ټول په غټو کې راته ولیکه ویې لیکل که ویې نه لیکل نو څه ضرور دی چې دی بیا ورانه که یو لاین وي که دوه لاینې وي که 10 لاینې وي که 400 لاینې وي نو ورته چې بیا راشه د چینج کیس ته مطلب دا بدلول دي ښه اوس ورته سنټنس کې سنټنس دا معنا چې لومړی چې شروع کېږي نو دا د غټ نه ولیکل شي
او نور دی واړه وي تاسو کلیک وکړئ وی غټه ده پی پکې غټه ده د کې یو غټه همداسې راځي زه ورته چې نه داسې مې نه دی خوښ داسې کار وکړه چې اپر کیس خو اوس شو لور کیس ټول وړوکی کا نو ګوره ټول کوچني کې شو صحیح ده ټول څنګه شو په کوچني کې شو بل راشي دلته موږ سره په دې کې کیپټلایز ایچ ورډ د دې دا مطلب دی چې د هر لغت لومړی توره چې دی دا څه کا دا غټ کا نو ګوره ډېر اسانه دی صرف یو کلیک پې کوئ بس کلیک نو تاسو ګورئ لومړی ټکی د هر یو لغت هغه غټ شو که غټ نه شو ستونزه شته دومره اسانه او دومره خوندور خو بس صرف موږ یې استعمالوو نه هېڅ نه کوډ ورته شی هماغه نوم یې لیکلی دی او همالته بس هماغه پې اجرا کوو او ختم خبر چې موږ سره ټاګل دی دا چې دی مخکې د دې دپاره استعمالېده دا مخکې دغه کې مارکر چا سره نشته که نه دغه کې به تاسو لیدلي وو دا څه شی دی په دې ډرامو کې دغه یو نوم ډېر خندنی لیکلی داسې غلط به لیکلی و که نه چې مطلب هغه به نه سمال کې راته نه به اپر کې راته هسې د خندا دپاره بې هغه نوم لیکلی و خامخا تاسو به د اسماعیل شاید ډرامې کتلي وي هغې کې به دغه نوم په پښتو کې لیکلی خو داسې منظم به یې نه و لیکلی ګډ وډ به یې لیکلی نو هغې کې دغه ټاکل سیستمونه دا به کلیک کړه نو داسې ګډ وډ یو غټ بل وړوکی یو غټ هېڅ دا دغه سره سمون نه خوري خو دا د فني دپاره استعمالېږي د فني شیانو خندني شیانو دپاره صحیح ده تاسو خندني شیان په انټرنیټ کې سرچ کړئ ټول دغسې نومونه ورته ورکړي وي زه ورته چې نه دا داسې کار وکړه چې بس ماتې سنټنس کیس کا د ټول نه بهترینه سنټنس کیس دی بس ها بل دې ځای کې موږ سره څه شی پاتې شو ایریز پاتې شو دا چې کلیر آل فارمیټینګ که چېرته موږ راغلي وي دلته موږ دې ته ډیزاین ورکړی وي صحیح ده ټول ډیزاین مو ورکړی وي او په دې کې زه راغلی ما مطلب دې ته مې یو کلر ورکړی وي چې هر کلر تاسو خوښ وي مطلب ما دا کلر خوښ دی یا مې دا کلر خوښ دی صحیح ده او په دې کې زه راغلی ما مطلب دې کې هر څه چې ما کړي وي دا کلیک او د دې نه بعد زه راغلی م ګوره هماغه آوټلاین دی آوټلاین ورته وایم چې نه آوټلاین ورته دغسې سور نه بلکې تور ورته ورکړه صحیح ده آوټلاین او ګورئ دلته متوجه شئ ښه زه به راشم دلته مور کلر کې که تاسو دلته ورکوئ هغه ده که نه نو دلته تاسو هر قسم ډیزاین ورکولی شیډ ورکوئ هر څه ورکوئ خو دا تاسو انشاءالله اوس وکړو صحیح ده زه ورته دغه فارمیټ ټول ترې لرې کړه چې لرې کړه نو دلته موږ سره کلیر آل فارمیټ کلیک وکړه ټول ګوره څومره فارمیټ که موږ غټ کړی دی هماغه خپل حد ته راوسته څومره فارمیټ چې موږ په اجرا کړی دی ورته دغه ټکس وګوره دا خو ما نه غټ شوی دی دومره خو نه دی پکار نو ورته چې راشه دا هماغه ګوره دا ټول راته مطلب هغه ټکس ته واړوه دا کلیر فارمیټینګ څومره فارمیټ چې ما ورکړی تاسو وګورئ سپیسیفیک هماغه څه یې راته راکړه چې څه ما پې اپلای کړي وو صحیح ده پوه شې دې باندې چا سره خو مشکل نشته دی بیخي ښه نور دا دې پلو دغه به بیا ووایو ښه په دې ځای کې دغه پیسټ کې موږ سره ډېر زیات کمانډونه دي سپیشل دی صحیح ده په دې کې تاسو وګورئ موږ سره دغه پیسټ لینک دی او بل چې دی پیسټ دی په دې کې موږ سره لږ فرقونه شته دی صحیح ده لینک باندې پوهېږئ تاسو لینک څه ته ویل کېږي لینک ارتباط ته ویل کېږي ښه څه ته ویل کېږي ارتباط ته ویل کېږي ښه ګورئ زه به راشم ګوره وروره ما ویل چې بس پرېږدو خو زه خیر دلته دغه وډ کې یو څه کار دی ښه دا وډ چې دی مونږ یوازې دې دپاره دا وډ مونږ سره څومره یو غټه مرسته کوي تاسو پوهېږئ که چېرته زه یو څه غلط ولیکمه یو لغت غلط ولیکمه سره کرښه کش کړي خو که ګرامټیکل غلطي وکړمه شنه کرښه کش کېږي تاسو څه وګورئ ښه زه لیکمه چې دیس یو فاصله مې ورکړه دوه مې ورکړې خو دې کې یو فاصله پکار ده دیس از مای بوک تاسو انټر مې کړه شنه کرښه کش کړه ماته ګرامټیکل غلطي دی ورته ولې دلته تا ډبل سپیس ورکړی دی نو تاسو وګورئ دا وخت ته تاسو فکر وکړئ چې دا څومره بهترینه دی نو که چېرته زه دلته راشم رایټ به په دې باندې کلیک کوم رایټ کلیک او ورته وایم چې صحیح که تېره ته صحیح که یا اګنور تېر شه خو نه دوی درته صحیح کوي نو تاسو وګورئ اوس غلطي نشته دی که زه ورته وایم چې یاره انټر کومې ماته دا کامل خو ما سره نشته دی دا خو انګلیش ډکشنري په دې کې ستا کامل ما سره نشته دی کرښه کش که زه ورته وایم نه دا کامل خو ما سره نوم دی صحیح ده خو ورته ولیکمه چې بوک هېڅ مشکل به نه وي بلکل شته دی
که زه ورته ولیکم چې بي ډبل او 3 ځل کې او دا انټر کوم ګوره خپلې راته چینج کوي بدل یې که بدل یې نه که تاسو وګورئ که نه کوم سپیلنګ کې چې لږه غلطي وکړئ هغه یې درته صحیح کوي خو زه ورته وایم چې ګوره دغه نوم چې دی کامل په نوم دی دا ما سره کمال نه دی کمال ما اډ کړی کامل هم نه دی نو ګورې داسې کار وکړه چې اګنور شه د دې نه تېر شه نو چې تېر شي دا به تاسو کلیک وکړئ بس هغه کلیک یې در سره یې ومانه چې دا یعنی تاسو غلطي کړې ده چې آیا دغه نوم باندې ته باوري کې نه صحیح ده اوس که چېرته زه په دې باندې کلیک وکړم او زه دا انټر کړم دا نه ګوره کرښې کش کړه چې بوکو په نوم لغت ما سره نشته دی وروره خو چې نه وي ته ما ته وښیه که نه تاسو سره ډکشنري شته دی ورډه نو کلیک وکړه ما ته چې بوک دی پکار دی بایوکو دی پکار دی بوکس دی پکار دی بوکیټ دی پکار دی کو بوکر دی پکار دی زه ورته چې او بوک مې پکار دی نو تاسو ګورئ ما ته خپله صحیح کړو هر کله چې یو لغت او یو څه شی غلطېږي دی مونږ ته خپله ښیي دی مونږ ته څنګه کوي برابري پوه شئ دې باندې نو دا د چا کار دی دا د وټ کار دی تاسو وګورئ که نه څومره مشکلات زموږ د دې اسان کړي دي ډېر مشکلات مخکې بعد دا ټول کمانډ لاین انټرفیس ټول به کمانډ لاین به نو بس دا نو اوس درس همدومره بس دی وروره